یو بله جلسې ته ښه راغلاست. ګرانه زده کوونکو په دې جلسه کې مونږ تابع همدارنګه ډیکارټري او همدارنګه د یو رابطه ډومین او رینج لولو. راځئ ګرانه زده کوونکو چې خپل درس پیل کړو. مونږ عنوان څه ده؟ تابع ده. ګرانه زده کوونکو تابع تعریف تابع د ریاضیاتو یو اساسي مفهوم څخه ده. د ریاضیاتو یو له اساسي مفهومو څخه دی. تابع په فیزیک تابع خپله په فیزیک همدارنګه په اقتصاد او همچنان سوداګریزو کې او نور داسې مراحلو کې سر و کار لري. د ساینس په تاریخ کې د تابع اصطلاح د لومړی د الماني ریاضي پوه د لینیز په نوم باندې و، یعنې کوم عالم په واسطه باندې چې تابع د لومړی ځل لپاره نوم ورنه واخیستل شو هغه د لیبنیز په نوم باندې و. یعنې دا خپله په حقیقت کې لیبنیز یو الماني و، دا د المان څخه وله. دا الماني ریاضي پوه و، یعنې لومړی ځل تابع د لیبنیز لخوا وړاندې شوله. تابع مفهوم بیا د سویس ساینسپوه چې دا د اویلر په نوم یادېده. یعنې اویلر څه و؟ دا د سویس ساینسپوه وله. د سویس ساینسپوه وله د دې لخوا په پراخه کچه څرګنده شو. له اویلر نه وروسته د کوشي او ریمان د تابع لپاره دقیقه تعریف وکړله. په انګلیش کې د تابع یعنې تابع د لاتیني کلمې ریښې ته ویل کېږي چې ترسره کولو یا اجرا کولو معنا لري. یعنې خپله تابع څه ده؟ لاتیني کلمه ده. لاتیني کلمه ده چې معنی اجرا کول دي. اجرا کول. دا و زمونږ د تابع تعریف، یعنې په خلاصه ډول داسې مونږ ویلی شو چې تابع د ریاضیاتو یو له اساسي مفهومونو څخه دي. تابع په فیزیک، اقتصاد، سوداګري او داسې نورو کې کارول کیږي. د ساینس په تاریخ کې د تابع اصطلاح لومړی د الماني ریاضي پوهه چې لیبنیز نومېدله لخوا وړاندې شوله. او همدارنګه د تابع مفهوم بیا د سویس ساینسپوه چې اویلر نومېده، یعنې دا د سویس و، د دې لخوا په پراخه کچه څرګنده شو. او له اویلر نه وروسته کوشي او ریمان په نوم، یعنې بله عالم څه ده؟ د کوشي او ریمان په نوم وله چې د تابع لپاره دقیقه تعریف وکړله. هغوی وویله چې تابع سیدي یو لاتیني کلمه ده چې معنی یې ترسره کولو یا اجرا کولو معنا ده. دا زموږ د تابع تعریف وله. اوس راځو د مستطیلي وضعیت کمیت یا ډیکارټي سیستم ته. ګرانه زده کوونکو، مستطیلي وضعیت کمیت یا ډیکارټي سیستم دا سیستم د دوه عمودي کرښو څخه جوړ دی. مستقیمه عمود محوروی او افقه کرښه د ایکس په نوم یادیږي. دې کادران د مقداري سیستم له څلور برخو څخه جوړ دي چې په دغه شکل یې تاسو څخه ځیر شي ګرانه زده کوونکو. لکه دوه کرښه لرو، یو څه ده؟ عمودي ده. داسې دي عمودي ده ګرانه زده کوونکو. او دا د اعدادو محور په امتداد یعنې افقي ده، چې دا مونږ کولی شو په دې ډول ورباندې نوم ایږدو. یعنې عمودي څه ده؟ پورته خواته مثبت وای، ښکته خواته منفي وای. همدارنګه افقي شکل څه ده؟ ښي لاس خواته مثبت ایکس، چپ خواته څه دي؟ منفي ایکس ده. دا د کادران دي چې په حقیقت کې څلوره سیستم یا برخو څخه جوړ شوي دي چې داسې نامګذاري کیږي د رومي په عدد باندې. دا څه ده؟ اوله مرتبه یې ده یا اوله برخه یې ده، دا دوهمه برخه یې ده، همدارنګه دا دریمه برخه ده او دا هم څلورمه برخه ده.
یعنی مونږ د مستطیلي وضعیت یا د کادري سیستم چې ده په دغه څلور برخو باندې ویشو او په دې شکل باندې مونږ ښودلی شو. اوس د دې لپاره ګرانو زده کوونکو تاسو څخه پوه شئ، تاسو یو بېلګه ته ځیر شئ. که مونږ مستقیمه کرښه ولرو چې x مساوي وي 2 ته، یعنی مونږ x که مساوي وي 2 ته، همدارنګه y مساوي وي -3. د موقعیت مقدار سیستم په محور کې وښیي، یعنی څرنګه مونږ کولی شو په د کادري سیستم کې مونږ خپله x او y قیمت وضع کړو. خو ګورو ګرانه زده کوونکو زمونږ x مثبت دي، فرض کوو که دغه 1 وي دغه 2 وي، دا د x محور شو. او y ته وګورئ ګرانه زده کوونکو علامه ته ورځي شي، علامه یې څه شی ده؟ منفي ده. نور څه منفي ده؟ مونږ پورته خواته نه ځو، ښکته خواته ځو، ځکه چې منفي y دا ده. فرض وکړو دا 1 وي، دا هم 2 وي، دا هم 3 ده، یعنی علامه د ټول منفي ده ځکه چې ښکته خواته راغلی. نور د x محور څه ده؟ مونږ وویله چې 2 ده، یو خط باسو په دې ځای کې، دغه څه ده؟ د x محور، دغه موقعیت ده یا په عدد محور باندې د x قیمت مونږ په نښه کړله. همدارنګه داسې لیکو چې دا څه ده؟ د x، ځکه چې مثبت ده پورته خواته لیکو، مساوي کېږي 2 ته. همدارنګه y مساوي شو 3 ته، یعنی خط په دې شکل باندې ده، منفي علامه په افق شکل باندې، یعنی y مساوي کېږي -3 ته. یعنی په دې کادران سیستم کې مونږ په دې شکل کولی شو چې د x او y موقعیت پیدا کړو او په نښه یې کړو. دلته ښه ځیر شي، په مثال کې زموږ x مساوي 2 ته و، مثبت ده، علامه په نظر کې نیسو، مثبت خواته راغلی. y څه ده؟ علامه یې منفي ده، پورته نه ځو ځکه چې علامه یې منفي ده، نور ښکته خواته راځو، یعنی د منفي y خواته راځو او خپله عدد په نښه کوو، خط باسو. دغه 2 موقعیت چې مونږ تعیین کړله دا د مستقیم کرښې چې x مساوي 2 او y مساوي -3 وله، د موقعیت مقدار سیستم په محور باندې مونږ وټاکله. زمونږ بله عنوان څه ده ګرانه زده کوونکو؟ د رابطې ډومین او رنج دی. ښه ځیر شئ ګرانه زده کوونکو، د رابطې ډومین او رنج. ټاکلی r د رابطې ترتیب شوی ډول لري، نو د دې رابطې له مخې نه مونږ داسې لیکو چې r مساوي ده قوس د x، په داسې حال کې چې دغه x ده، دغه x ده د x او y جوړوي، چې دا شامل د حقیقي اعدادو کې ده، شامل په حقیقي اعدادو کې ده. دې ته مونږ ډومین وایو، دې ته مونږ ډومین وایو. همدارنګه دوهمه رابطه او ترتیب سیدي داسې ده چې r یا r زبر سیدي مساوي کېږي دلته x او دلته y ده، په داسې حال چې y شامل د قوس x او y اوسي، چې دا هم شامل په حقیقي اعدادو کې اوسي. نور دغه ترتیب ته څه ده؟ په رابطه کې رنج ویل کېږي، دې ته رنج ویل کېږي، دې رابطه ته رنج ویل کېږي. ښه ځیر شئ ګرانه زده کوونکو، که مونږ بېلګه ولرو د مثال په ډول د رابطې ډومین او رنج ترلاسه کوي. که مونږ داسې ولرو چې r څه ده؟ مساوي کېږي. مونږ یو رابطه ولرو چې 1 2 دا یو شو. که دوهم ولرو چې 5 او 3 دا دوهمه شوه. همدارنګه که مونږ ولرو چې 7 او 8 دا درېیمه. همدارنګه که ولرو چې 0 او 9 دا بله رابطه. په دې کې ګرانه زده کوونکو تاسو څه شی کوئ؟ رنج او ډومین پیدا کوئ. چې رنج کوم یو ده او ډومین کومه ده. ښه ځیر شئ x ته مونږ څه شی ویله؟ ډومین، یعنی
زمونږ ډومین څه ده څه شی ده د ایکس ځای مونږ تعینوو زمونږ ډومین څه ده یو ده همدارنګه پنځه ده اووه ده ورپسې صفر داسې دي زمونږ ډومین هغه د ډومین ده اوس راځو رینج باندې ښه ځیر شي ګرانه زده کوونکو زمونږ رینج څه شی و ویې وله نور دوه درې اته او همدارنګه نهه دا څه ده زمونږ رینج ده مونږ په دې رابطه کې خپله ډومین او رینج ترلاسه کړه ګرانه زده کوونکو دا و زموږ د ریاضي نننۍ جلسه تر بله جلسې پورې چې زه ستاسو په خدمت کې حاضرېږم تاسو مهربانه او بخښونکي الله ته سپارم خو وخت د خدای په امان